ادم بچیه ټول عمر زمانه تښتېدلی وې، منډې دې وهلې، تښتېدې، زما قانون دې نه منو، نن مې اول د خپو نه راونیولې تا ته یې زه ښیم چې زه جبار یم، زه مالک یم. بچې منډه او ترړه او منډه او بیا کین او پاسه، الله یې اول د خپو نه راونیسي. پروت وي، د خپو نه روح شروع شي، خپې یخې شي، داسې را روان وي تر دې ځي ته راورسي، بیا خېټه، بیا مرۍ. آخر دا د ادم بچې سترګې داسې کلاوي پرېږدي او داسې یخ تخته پرېوځي. الله ورته ښایي د ادم بچیه ټول عمر زمانه تښتېدلی وې، منډې دې وهلې، تښتېدې، زما قانون دې نه منو، نن مې اول د خپو نه راونیولې تا ته یې زه ښیم چې زه جبار یم، زه مالک یم، هغه رب یم چې ما پیدا کړی وې. نن ته د ځان حال ته وګوره. سترګې کلاوې پاتې شي، بیا یې وله خلک پټوي. یو شاعر وایي د ادم بچیه ته غری په غرور باندې، په مالدارۍ باندې، په جاه او جلال باندې، عیش و عشرت باندې. شاعر وایي سيبقى حسن صنعك حين تفنى، سيبقى حسن صنعك حين تفنى، ويدفن حسن وجهك في الرمال. ای د ادم بچیا، باقی چې پاتې کیږي ستا نیک اعمال دي، باقی چې پاتې کیږي ستا نیک کارونه دي، ستا اخلاق دي، ستا معاملات دي، ستا عبادات دي. ويدفن حسن وجهك في الرمال. دا خسته مخ، دا خسته چهره، دا د ګیرې والا مخ، دا خسته اننګي، الله وی شاعر وی د خاورو سره به خاورې شي. د څه شي سره به خاورې شي؟ د خاورو سره به خاورې شي. تیاری وکئ، ځان تیار کئ.